اورېدونکي که خیر وي ژمنه سره سمم نن بیا یې ول ما پیدا کړی دی چې دی ډاکټر صاحب دی متخصص صاحب دی د ډېره زده کړه کړې دي د نه به موږ پوښتنې کړي دی به د باره شبخانه کا وظیفه لري خپل کلینیک یې شته د نه به موږ پوښتنه کړي چې تو څومره خدمت کړی دی څومره به وکړې څومره تحصیل ده کړی دی خالي اصل لړل ته پل سره کې کا واقعا خدمت کې دنه به میک پښتنه کې میک سره چاخل تا چې بخا پر پوت شوی ډاکټر صاحب اول خو تو ته خره غلاست یایم چې میک بالانه د ومنله دا چې ته ډېر مصروف وې مریضون بخي زیوت ته درېمې مننه د ناکم چې حاضر شوې ژوندی د عمر دی وخت خبریال صاحب مو مخکې خپلو لیدونکو ته ویلي دي چې زه تاسې په خدمات کې یم بیا هم دی په خدمات کې یم همچنان دی هر خدمات ته تیار یم مننه کومه ډاکټر صاحب اول خو دغه چپانه د چې کیما دو داسې سره پرخجنه دو یې مریضونه نارواته څرګه کیسه وه دا که مینځلی نشه څه کیسه څه خبریال صاحب مهمه خبره دا ده چې نه مې غوښتل چې تو انتظار کم هماغه ځای کې زه چې ته کله راغلې زه یې مریض نه وروتلم تو ولیدلم چې مریض عملیات و عملیات نه وروتلم دې پوره مې چپانه سره راغوښتله چې خلک داسې فکر ونه کړي چې دا به داسې عادي سړی وي څومره خو دې ته وایي خدمت دغه ته وایي تحصیل دغه ته وایي ډاکټر ډاکټر صاحب د مریض د په شخصي کلینیک وکت کا په شبخانه کې وي شخصي کلینیک کې مې وکتلو څومره خو ځکه په شخصي کلینیک خو که درمل ډېر ښه کور کو کوم وخت دغه یست څه بجې وي چې دا تو عملیات وکړو په د خپل کلینیک کې څه بجې وي نو خو ضرورت و خبریال صاحب مریض یې وړلو نو زه مریض پرېږدم ته نه لوړ شم نه څه و څه وخت چې د عملیات وکړو نو د اوته بجو خو شو کې وړلو د تقریبا د لس نیمې 11 بجې دي چې اوس پره زه لګیا وم مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي دی په سایتاما کې که خیر وي په شبخانه کې وظیفه لري څرګې تو ته د خپل ضمیر داسې اجازه در کړه چې ته ولته رسمي وظیفه لرې لاسې 12 بجې پره په خپل کلینیک مریضون کسه دا بیا تو ته د قانون اجازه در کړې تو که ډاکټرونه که په خپل سر خبریال صاحب خو وجدان دا اجازه نه ورکوله که نه چې زه د مریض پرېږدم ته نالوړ ده شم هغه مریض ومړ کېدو دا څومره ښه په شبخانه نه وي چې د تر وړی نو چار ځینې یې وړلی رویر سوال وشه ما عاجل اقدام وکړلو اپریشن مې وکړلو دویم مې وکړله یو څه اندازه چت نه روز یا که نه داسې نه دو مننه کومه ځکه په شبخانه کې خو نقد وینه ده پیسې خو به درکوي دی تو څه په هغه کې خپل کلینیک خو به پیسې نه وخولی نو بیا مفت څه خلکو یې پوره مو دغه جوړ کړي دي خو خدمات ده کوي مقابل کې مونږ یو څه وخولو ډېره مننه ډاکټر صاحب محترمه پوس شبخانه ته کله سار کار ورجو ته رسمي وظیفه خو د ولته څه ټیم وي څه مکمل ورځ وي که په میاشت کې ونیو د خبریال صاحب د خبرې دا رقم ته کېده که شخصي مشکل راسره لرئ نه شخصي مشکل نه لرم خو چا به دا سره ویلي چې ولته دا یا وظیفه کې لري وشه ځکه د وخت پوښتنه ما وکړه وظیفه خو لرم دا کې خو شاک نشته کې خو بیا چې ولته ویله دا څه وظیفه ده ورسم وظیفې ته خو انسان د کله کله مجبوریتونه وي کله کله ویسور شي کله کله دا رقم مریض راشي لکه د نن چې تو ولدنم چې ته ناروغه څومره ښه کیسه خو دا شاید چې اول خو ته باید ولته موجود وای په شبخانه کې ځکه چې مریضون چې تو ته شخصي کلینیک ته درسي ویله شبخانه کې لوګ دي بلکې څه دغه د خلک شکایت دغه ده یایي چې شبخانه ته چې وردیمه یو ډاکټره نه وي پکې که زنانه مریضون وي یا څوک نه وي پکې که یا عملیات ولوي که په بیړنۍ خونه کې وي یا چې یله دله سیره به وایې که واسطه د ولرله پکې ګرځېدنه یعنې ډاکټر به پیدا که که نه وي چې خپل به پرېت وایي سیره خو ته دا رښتیا ده دا خبره دروغ ځکه ده چې ښه پریمون ډاکټران کې وي ودې چې که نه ودې لټوي کوټو کې وي که نه دا ښه کیسه ده که درمنه په کټې کې نوست وي چېرته چې کټه وي تو څه وردیمه یو خو ته تلیفون که سمونې دې بند کړو خپل دې نه ده بند کړه تلفانونه بند کړئ دغه دردونه کوي وسړی ته ډاکټر صاحب سره مراکات
ډاکټر صاحب روبه شمه بل پښتنه ته بل ورځ داس خبر شوم وی چې یو مریض یې در وړای و وشتینه و زخمی و تو کلینیک ته چې در ورسو چې ولته اجازه ته ور نه کړه وی چې په داند زکه خیر وی کور نه کمای زکه نه پوکم چې دا سړی پیسې نه لري د زما ورابه څیکر ته وای دا څه رقم کې ساتو تو څه دا انسان په قدر ولا پیګی نه انسان قدر لري نه کاتو څه بس خالی پیسې تاخله نیولې دي چې پیسې رونه کو نه راته تبي نه کم یې رسمي شو ډاکټر پوس پوس خانه کې دا څرګه کې ساده خبريال صاحب مونږ ته چې مریض ارتي پیواز باید وسراوي مارک ژوند پیخيږي ګوته باید درته ولګوي ګوته کې ساخو نه دوی چې پیسې او پیسې او شرط ده زواته دوی مفت کوم زنه نر زه په دوی نه پیسې ورکوم مو ته وې دوی پیسې ارو کوي خشول باوي او ګوته باسو ګرته لګوي چې زې پریشان وکم نه خو یو داسې جل حالت چې مثال خدای دا نه را نو کو بام خلوشه بازور کا جل حالت ای سیک وسراشتانه ته به ګوته ولا غوړه بیا به پیسې روبه شي سیک په پیسې در کو بیا هغه که خیر وي تو ته ویلی وی چې ریو را مو شخصي کلینیک ته شپخانه نه بیا پر واپس کړه دا بیا ول په یو کسا بعضی استثناءات موجود وي خبريال صاحب مو ته و چې تلش کې تیز تھے بعضی استثناءات موجود وي استثناءات دا رقم ته دي چې بعضی وسایل وي چې سړی سره په شخصي کلینیک کې وسراوي سرمایه‌داري پکړی وي بعضی چین وي چې په شفخانه کې نه وي مجبوري چې وي ته وایي چې شخصي کلینیک ته روشه دا اشتباه اچارواکو دو چې دای په رسمي واخیام کلینیکو ته اجازه ورکوي اصول په نړۍ کې دا شاید دي چې 4 بجو پر 4 بجو پر په یو ملک کې کلینیکو نه وي شخصي خلاص دلته تا لاړل تا پل دي که خیر شپخانه تا بدولا سباجه وشي ازریم ځکه نه را د خپل شخصي کلینیک خپل نیولې نه نه چې نه د نه خپل هر سړی دا رقم کوي تاسو یې سار با چې لاړل تا پل سرکیه قدرمن لیدون کې اوریدون کې که خیر شپخانه کې ډاکټر صاحب خپل دای کور کې کی ولاته خدای دا سوي چې کله چې مریضون شي ولته به دا کې ډاکټرون کسه کا پایدون کول پایدو کې نیولته سیرا دوی ته زمالای ډاکټر صاحب روبه شمه بل پښتنه ته دا انسان خو ځان چې قیمت ونه لري تو څه په زړه کې دا احساس نه پیدا کیږي چې مریض چې روغه الاته رسمي وظیفه لرم دا انسانونه دي خستول ما دي چار کوي افغانیون خودي په دا تو څه زړه نه خوږي چې سب ټیکه پروت وای سریالینا کسه زخمی کا خیری باندې ولته به دیا سره وای دا څرګه تعلیم دا څرګه تحصیل ده خبريال صاحب ډاکټر ژوند لري ډاکټر استراحت ته ضرورت لري کله چې استراحت ونه کی کله چې کیننی کیدای شي یوستنی په ځای بلستانه مریض ته ورکی مریض دې په ځای چرخه کې رسخات کی دا کې ته نه خو استراحت خو یا نیم ساعت وی یا به یو ساعت وی تو څه خو کا خیر وی سلور وی ساعت استراحت منله ته لکه زکه دای قدرمن دای نر ډاکټرونه ته ضرورت لري زکه دای یو پر په استراحت کې دی دا خبره دي صحیح وکړه تعداد د ډاکټرونو کام ده ځکه هر بخش باید ډاکټر ولري په شفخانه کې نه ډاکټر خشتا په هر چوکۍ ته جوړې دي په لیکلي دي چې دا کا خیر یا جیل باټولای دا جراحي دي دا کاڅه شای دي بعضې حالاتو کې جراحي مریضون ډیر شي ته چې ډیر ډاکټرون نه وي هر سړی خو په جراحي نه پیږي کنه وسړی زه داسې وایم چې 15 ډاکټرونه وي خو چې کور وکړو خو تو څه خو یا نه وای وسړی نه و خورشه نه غیر وي یو وای نه خلک کوم کسي سیره د سوای بو کې ټکه سریال تا پرت و دا ډاکټر استفا ورکا وسړی خو د لاس وته زره ما خلای نه را تګړه ډاکټرون به تر والیا به که خیر استره شپخانه د ټیله نه تړای څنګه نشته دا خبره ما کا خبره صاحب مونږ تړای څنګه نشته دا ډاکټر یم خدمات کم دوه سترګونی کم خدمات ولستا خو زه هم باید په بدل کې چوخلم ځکه زوا کورونه لرم زوا خاندان لرم زوا خپل بچونو ته باید شوي قدرمن مننه د ناکم قدرمن حاصل می کړه 15 شکوله می دی پورا 10 شکوله می دی پورا تر کړی دي چې زون یا تکلیف تیرو می زونی پورا چپید کوم او لستا خدمات کوم ډېر ښکلی نظر د قدرمن لیدونکي اورېدونکي که خري ډاکټر صاحب لمبار به زه درته وښیم 0 9 15 3 13 15 40 د
پکار ده که این وخت مریضونو شبخانه ته اورېدل شخصي کلینیک ته ورشئ ځکه دا که خیر وي داسې سړی دی چې نره نشته اخري سپیډ ته رسېدلی دی ځکه چې په رسمي وخت کې دی په خپل کلینیک کې پیدا کولی شي شبخانه ته مه ورځئ هسې که خیر وي زنینه تباه کوئ ځکه هلته بسیره ته پروته وای ډاکټر نه وي یې په دیوال که نه شخصي ته ورځئ ځکه د خوله ولاته نیولې خبریال صاحب دا نه به بدیا سره غږیږو ځکه تو دا رقم ته پېښتنې وکړې چې مو دا رقم ته نه اوس رایې دا رقم ته پېښتنې به سره کوو دا نه به بیا دې خپرونې نه سر ته ځو ته غږیږو زه دنه لوړم بل ورته چې مو ته وانه چې روشه وسړه نه اختر ولې روکوې خو نه درڅمه معده تکلیف لرم پرهز به وکم نه درڅم وچه مړی به وخوره هېڅ متعایې چې دا نه منامد اسرائیلي خلک هم که خیر وي څه ووایي درمنه لیدونکي اورېدونکي ډاکټر صاحب خو تو څه ول د ډېر شاخلته چې غوسه نه غونته سړی و خو په شبخانه کې وظیفه لري په بیاش کې وایي چې یره ورشم پټه پښتنه مې نه وکړه چې حاضري هم ځکه نه خپل کا غیر خپل کلینیک ته چې ډېر خیال کوي قدرمن لیدونکي اورېدونکي میګ مېزې د غیزي پیراو بیا چې زه ګل بشر خان سره تاسو بل متخصص تو څه تاسو رګه پر خپل برابر خدای